امروز مشکلات مواجه هستیم. پولای فرسوده شده می باشه، ایجا می باشه، در بانک ها می باشه. باز اونها را که ما در بازار تبادله میکنیم به نرخ بسیار کم از پیش ما تبادله میکنن، یا اگر سودا میخریم و پول خراب باشه از پیش ما هیچ نمیگیرن و پولا را. فلهذا از بانک مرکزی خواهش می‌کنیم تا به این مشکلات توجه کنند. این دلار است که مشکل خود داره، این رنگش رفته، این خو نمیگیرن در بازار، قابل چالش نیست، این نمیگیرن. یک نوع مشکل دلار است، ولی دلاری که فعلا ما با مشکل مواجه هستیم، مشتری نمیگیرن. یک خط داره، مثال پشتش تاپه شده یا روش یک ذره این رقم پشتش مثال یک قاط شدگی داره یا پشتش لکه شده، نه یا بسیاری فعلا مشکلات مارکت این همیست بین مشتری و چیز صراف که این قدر یک لکه که داره ایره نمیگیرن، ایره باز به تفاوت میگیرن بعضی دست فروش ها در بازار. یعنی یا رو مشتری ها از پیش ما نمیگیرن به خاطر همون لکه و یا یک ذره چرک شده باشه. مشکل فعلی بازار امروز این همیست. اصلا بانکونو ته چې کومه حواله راځي د خارج نه بانکونه فرض کړه خلکو ته حواله فیصدي ورکوي او په چا چې په خونه ډېری پیسې دي او د فیصدي ورکوي دای چې په فیصدي ورکوي اکثرا صاحب یا ماته پیسې وي یا زړې پیسې وي او دا ماته پیسې صاحب په سرای شدا کې په تفاوت باندې خرڅيږي. زمونږ د بانکونو نه خواهش دا د فرض کړه د افغانستان بانک چې پالیسي جوړوي نگران بانک د صاحب به دینه ما خواهش دا چې د خصوصي بانکونو ته دا وایي او چې دا فرض کا مشتری ته دا ډالر ما ورکوي، مشتری دا ډالر ورکوي چې دکاندار په تفاوت باندې تنوع نخلي، ځکه دکاندار چې په تفاوت باندې واغلي بیرته په تفاوت باندې خرڅوي او توان چاته رسیږي عوام ولسته رسیږي. نو بنا زما بانک نه دا خواهش ده او خصوصي بانکونو نه دا خواهش ده، خصوصي بانکونه اجباري او دا کار د خپل ولس سره مشتریانو سره کوي. بزرگترین مشکلی که ما در سرای شاهزاده داریم از نگاه دلار کونه است و همچنان در آخر یوروی اروپا هم موضوع کونه و نوش سر یک چالش برای ماست. پوند نو کونه هم یک چالش است. یعنی تمام اسعار بین المللی که در داد و ستت روزمره در سرای شاهزاده است ما با یک چالش بزرگ مواجه هستیم. برای شما معلوم است که ما تقریبا در سرای شاهزاده 30 نوع اسعار روزمره داد و ستت داریم. البته دی اسعار شامل اسعار منطقوی است مانند کلدار پاکستانی، مانند تومن ایرانی، مانند سامانی تاجیکستان، سوم ازبکستان، کلدار هندی و همچنان اسعار بین المللی مانند پوند، یورو، دلار که یک چالش بسیار بزرگ برای ما صرافا و برای کسایی که مشتری ما هستند. به طور مثال او هموطنان ما که مهاجر هستند در اروپا و در امریکا و سایر ممالک عربی، اونها برای فامیلای خود اسعار کمک میکنن، ولی اینجا بزرگترین چالش برای مردم، برای مشتری ها و برای صرافا همین مسئله دلار کونه است که
تمام مردم تقاضایش به ایست که برای ما دلار جدید داده شود، در حالی که دلار جدید برای شما معلوم است که هر نوع اسعار میادش از 3 سال الی 5 سال است. اما قسمی که افغانی میادش 3 سال الی 5 سال است، دلار امریکایی هم 3 سال الی 5 سال میاد داره. یعنی بعد از 5 سال باز دلارهای کهنه و فرسوده از طرف بانک‌های مرکزی هر مملکت جمع‌آوری میشه. بنان بزرگترین چالشی که ما در سرای شاهزاده هم صرافا و هم مشتری‌ها داره می موضوع دلارهای کهنه است. ما از مقامات دی افغانستان بانک از امارات اسلامی می‌خواهیم که یک شعبه در امارات متحده عربی تاسیس کنن و دلارهای کهنه که اینجا هست به نرخ مناسب بخرن که از یک طرف دلارهای کهنه از افغانستان یک راه بیرون رفتش پیدا میشه و از دیگه طرف یک مفاد برای امارات اسلامی می باشه. موږ د ډیره پخوا څخه په شاهزاده مارکیټ کې د ډالرو په راکړه ورکړه کې ډیر مشکلات درلودله چې نوي دي زاړه دي کټ سوي دي مشکلات سره مخامخ یو. پرون د افغانستان بانک هم قرار د ساسو د معلوماتو او زموږ د معلوماتو یو اعلامیه ورکړه. په هغه اعلامیه کې 15 مادې دي ذکر شوي دي چې پکې ویلي دي چې هغه ډالر چې یا یو برخه یې سوځلې وي یا رنګ پر لوېدلی وي یا ډیر کټ سوی وي، دا ډالر ډیر کټ سوی وي چې څیره یې نشي معلومه، یا یو ټوټه کته وي او یا په قلم باندې ډیر خط سوی. د دغه مشخصات موږ نه اخلو. په څنګ کې یوه خبره دا وه چې در 1490 مخکې هم وي دا ډالر هم قابل د چالش نه دي. ولې د افغانستان بانک من حیث د یو مرکزی بانک د دوی وظیفه هم د دې سره دا د زما په نظر دوی باید د حل لاره یې ورسره پیشنهاد کړی وای چې مثلا دغه ډالرونه په دغه مشخصاتو چې موږ یې نه اخلو نو باید څه په وسي. آیا دا ډالر خلک وغورځي دریاب د کابل ته؟ خدای هم لاره نه ده. که دا ډالر باید یو مرجع وي، یو څوک وي چې جمعوري یې کړي او د هغه باید څه په وسي، په یوه کې څه شي ورته ورکړل سي، یا په لږ تفاوت یا په کم تفاوت یا سر په سر. یعنی دا د افغانستان بانک من حیث د یو مرکزي بانک دا یو وظیفه وه چې د حل لارې د دې سره تشریح کړی وي چې متاسفانه دوی دا واضح نه کړل ورسره. راځو په شاهزاده مارکیټ کې زه تاسو ته څو نمونې درښیم د ډالرو چې هغه هم اوس په مشکل کې دي. یوازې هغه مشخصات نه دي. مثلا دغه ډالر دی ډیر ښه نوی ډالر او د ښه کیفیت درلودونکی هم دی. من تاریخ هم 2006 دی د چاپ تاریخ. دا هم په شاهزاده مارکیټ خصوصي بانکونه نه اخلي. موږ د مشتریانو څخه اخلو زموږ صرافان خپل مشتریانو ته ورکوي، یو بل کې سره تبادله کوي، خو بانک ته چې خصوصي بانک یې نه څخه اخلي. خپل د بیا موږ ته راکوي پر موږ تحمیلي وای ماته د افغانستان بانک راکړي دي چې اخلي دغه وای واخله که نه وای نه لرم. زموږ مشتریان مجبور دي د خپل مجبوریت له مخې چې په هفته کې 200 ډالر یا 400 ډالر ورکوي او یا هم د خپل سرمایې څخه دوی ته 15% چې ورکوي دا شی پکې کې واخلي. یعنی خپل خصوصي بانکونه موږ ته راکوي، زموږ صرافانو ته بیرته یې زموږ څخه نه غواړي. دا یو غټ پرابلم دی. دا نوی هم دی، هیڅ په سوي هم نه دی. دا یوه نمونه. د دې په څنګ کې دغه ډالر چې لږ نو کې خیرن دی، لږ نو کې په رنګ کې تغیر راغلی دی، په هیڅ وجه یې نه اخلي، په هیڅ وجه دا نه اخلي. همدا ډول باندې 50 ګونده ډالرو چې موږ د ټولو مشتریانو څخه اخلو، د ټولو خلکو څخه قابل د چلیش دي، موږ په شو ورنتن دی اخلو او موږ سره ولې بانکونه زموږ څخه نه اخلي. د دې په څنګ کې یو تعداد شنه ډالر چې په نامه ده شنه او سپین دی اوس تفاوت پکې کې راایستلې، دغه ته شنه ډالر وایي. دغه ډالر هم دوی نه اخلي په دې خاطر باندې چې وایي نو کې مخ زوړ شوی دی. یعنی په خلص ډول قدر توامه په سرای شاهزاده کې هیڅ سراب د ډالرو په اخیستلو کې موږ مشکل نه لرو، نه د مشتری سره نه مشتری د مشتری. یوازینی غټ مشکل چې دی د خصوصي بانکونه دي. خصوصي بانکونه دغه نقاط ته ډیر متوجه دي. په دغه نقاط کې دوی ډیر مشکلات را ایجادي او په دغه ډالرو کې دغه غټ تفاوت او توپیر دوی پکې راوړي دي. بنا زما خواهش د افغانستان بانک څخه دا دی چې دوی من حیث د مرکزي بانک اول دی قاطع فیصله مکتوب واسطه خصوصي بانکونو ته ورته وجوي چې په غیر د دغه شپږو مواردو چې دوی په اطلاع کې راوستل دي په نور ټول ډالر باید واخیستل شي. دا یو خواهش. دوهم خواهش مې دا دی چې د مرکزي بانک څخه چې زموږ د یو تعداد زیات بیچاره خلکو سره همدغه مشخصات د ډالرو چې دوی ذکر کړي دي ورسره پاتې دي په کورونو کې دغو دپاره د حل لاره وسنجي. که دوی د حل لاره نه لري زموږ سره څه د حل لاره موږ صرافان د حل لاره ورته لرو. منتها دوی چې موږ ته اجازه راته وکړي چې موږ د ټول افغانستان څخه راټول کړو یو سکم بیرونی ملک ته او په یوه کې بیرته ډالر راوړو. در بازار کې آوازه هستن که در سرای شاهزاده ډالرهای سفید و سبز تفاوت داره
اصلا چی است؟ ما میخوایم کمی رو تشریح کنیم. این دلار که در دست چپ ما هستن به نام دلار سبز یاد میشه و این دلار که در دست راست ما هستن به نام دلار سفید یاد میشه. این دلار سفید است، این دلار سبز است. تا 2006 تا 2009 یعنی دلار سفید چاپ شده و از 2009 به بعد یعنی دلارای سبز چاپ شده. این دلار سابقه طولانی داره و تقریبا 12-13 سال شده. در سرای شاهزاده نیز سراب هیچ فرق نداره، هیچ تفاوت نداره. با ما اگه اینمی دلار میتین هم با 87 روپیه از پیشتر میخریم، اگه این دلار میتین هم 87 روپیه میخریم. فرق این دلار و این دلار اصلا دستفروش کشیده، دستفروشه چرا این دلیل تفاوت کشیده که بانک های خصوصی کوشش داره که دلار که جمع میکنی دلار سبز برش ببری، دلار سفید از پیش نمیگیره، ولی خودشان که باز میته دلار در امو فیصدی یا در امو هفتوار در امو نوبت باز دلار سفید برتن میته. بنان دلار سفید در مارکت زیاد شده، دلار سبز کم شده. تفاوت به اینمی خاطر این دستفروشه برش میته. در نزد سراب، در مارکت، در اتحادیه، در سرای اصلا تفاوت نداره. ما این تفاوت رد میکنیم و این تفاوت نه از طریق نه از رای شریعت رواستن و نه از رای کاروبار، به هیچ وجه این تفاوت نیستن. فقط دستفروشه به این خاطر که 100 روپیه مفاد کنه، ایرا 100 روپیه بلندتر سرت میفروشه و ایرا 100 روپیه ارزانتر از پیش میخره. در هر دو حالت تفاوت من، ایرا بلندتر سرت میفروشه، ایرا ارزانتر از پیش میخره. همین 100 روپیه تفاوت برش میته، ولی نزد سراب تفاوت نداره. فرسوده بگویم که بانک مرکزی اعلان کرده که دلارای فرسوده را نمیگیره و این خیلی مشکل شده به مردم، چون مردم اکثرا دلارای فرسوده داره و مردم دیگه مورا نمیخره، مردم مجبور میشه که را به نرخ ارزان ایرا بفروشه و این یک مشکل، یک مسئله بسیار کلان در سطح جامعه پیدا کرده، خصوصا در سرای شاهزاده که مردم به این مشکل مواجه هستند و صرافا دلارای کونه را نمیگیره و مردم مجبور میشه که امور به نرخ پایینتر بفروشن. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره